لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. د مقیم مناسب او د مسلمانانو ورونو د فائدې د پاره دلته زمونږ بعضې ملګري دي، مؤمنان وروڼه دي او مکه کې دي، مسجد حرام کې موږ ما ته ویل موږ ته یو څو خبرې وکړه د دې موضوع باندې چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو کې یو غیرت اچولی دی او د هغې غیرت په وجه الله د مؤمنانو له عزت ورکوي. زه به دا ووایم چې صحیح حدیث کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي وایي ته ځان ته غیرتي وایې خو زه ستا نه غیرتي یم. والله اغیر منا، الله زموږ د دواړو نه ډېر غیرتي دی. رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی او د الله د غیرت نام دا دی چې دا بېحیایي الله حرامه کړې ده. دا د الله غیرت دی او د الله د غیرت تقاضا ده. دا غیرت الله چاله ورکوي؟ مؤمنه پیغمبرانو له او مؤمنانو له. زمونږ د دین دا مشران چې څومره دي د ټولو غیرت کړی دی الحمدلله د الله په دین باندې. ګوره د نوح علیه السلام غیرت وګورئ، قرآن ذکر کړی، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام د الله په ذات دومره غیرت چې ځان یې اور ته وغورځو، د پلار کور یې پرېښوده، د ټول بادشاه خلاف ته ودرېده. نو الله له عزت ورکړ او رب العالمین د امت یو غټ امام ابراهیم علیه السلام جوړ کړ. انی جاعلک للناس امام، الله ته ویلې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه غیرت چې د ټول مکې کافرو خلاف کې ولاړ دی او ټول دنیا خلاف د محمد رسول الله علیه وسلم هغه خپل دعوت او منهج په مخ کې بیایي. سیدنا موسی علیه السلام دی، ګوره د فرعون غوندې ظالم په مقابله کې ولاړ دی. مؤمنانو کې غیرت پروت دی. د موسی علیه السلام مرګری چې هغه رجل مؤمن قرآن د هغه واقع سوره قصص کې ذکر کړې ده، راغی خلکو فیصله وکړه چې موسی علیه السلام وجنو. نو دا راغی ویلې چې موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. الله وی رجل نارینه و سم غیرتي و. موسی علیه السلام دوی موسی خلکو جرګه کړې ده، زه خیر خوایم تا وجنې او ته وځه. الله رب العالمین د باره کې وایي سړی او سم د سړیتوب کار یې کوه، ځکه د پیغمبرانو نه دفاع یې کوله. دارنګې د صاحب یاسین باره کې الله رب العالمین فرمایي چې هغه د انطاکیې ښار ته پیغمبران راغلي وو او هغوی وله تکذیب وکړه. نو دا را روان دی سوره یاسین کې الله د هغې واقعه ذکر کړې ده او رامنډې وی. الله وی د ښار د لرې طرف نه راروان دی او یسعى رامنډې وی. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، او د منډو کې څه وی؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم د پیغمبرانو خبره ومنئ. او دلیل د حقانیت دا دی چې اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم محتدون. او د خپل عقیدې اظهار یې وکړه وما لی لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. دې ته غیرت ویلی کېږي. بیا دا استادان یې ولاړ دي، خلک راپاڅېده او د ده باندې په ګټو یې ویشته او کلمې یې وله ویستلې. نو رب العالمین څه وایي؟ دا سړی دې وخت کې اعلان کوي قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. کشکې زما قوم په دې پوهېدلی چې مال الله په دې څومره عزت راکړه. دین کې قرباني کول او مجاهده کول الله رب العالمین ورونو دې باندې عزت ورکوي. دا د عزت د اسبابونه یو دا دی. الله انبیا عزتمن کړه ځکه دوی غیرتین دي او د الله دین دپاره مجاهدې کړي دي. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چې په چړو والې شوي وو، غوښې ترې کټ شوي وې، عبدالله ابن رواحه نه لاسونه کټ شوي وو رضی الله عنهونه، حرام ابن ملحان په نیزه والې شوی و، مخامخ ته دا نیزه ایستلی شوې وه،
خدای ویلو چې پوست و رب الكعبه د کعبه پر رب مې قسم اوس کامیاب شوما دې ته غیرت او ایمان وایي. عمار رضی الله عنه دې چې دغه پلار یاسر کافر ونیو د مکه کې او راخکبه او دا غوښې په دې ګټو باندې پاتې شولو. او سمیه چې وه چې هغه یو ډېره غیرتۍ ښځه وه او اسلام کې اولنۍ شهیده وه، د هغې وخت په یو وخت پورې وتړلی او بل یې بل وخت پورې. او ابو جهل راپاڅېد، بخاري کې روایت دی فطعنها په فرجها، او دا مسکینه د دې دا بدن وشلېده، داسې نیم بدن یو خوا لاړ او نیم بل خوا لاړ. او رسول الله علیه وسلم د دوی په خوا باندې تېرېده، ورته ویې ویل صبرا یا آل یاسر، ای د یاسر اهله صبر وکئ، فإن موعدکم الجنه، الله به تاسې له جنت درکړي انشاءالله. د دې بدل جنت دی. الله باندې څوک غیرت وکړي بیا له رب العالمین عزتونه ورکوي. دا د الله نظام دی چې عزت د الله څه دی، او څوک چې الله طرف ته ځان نږدې کوي نو رب العالمین هغې له عزت ورکوي. دا نن وګورئ په دې هندوستان کې یوه جنۍ ده چې الله خبر دی نسب یې څه دی او قوم یې څه دی، لیکن په الله یې غیرت وکړه چې زه حجاب او پرده نه لرې کومه، او چغې یې وکړه الله اکبر الله اکبر. اسې ما سوچ کو د ملګرو ته مې ویلې تاسې وګورئ څونه انعامونه خلکو له ورکړه، د غټو غټو ملکونو دی له جنسیت کورونه چې څه غواړي ورکوي وله. دا خو د مخلوق په مخ کې عزت دی چې د الله څه به د دې څومره عزت وي. الله باندې غیرت کول، د الله دین باندې غیرت کول، انشاءالله الله دې باندې عزت ورکوي. رب العالمین انسان کمال ته هم په دې باندې رسوي. زما ورونو دا خبره وړه مه ګڼئ، دا ډېره د فایدې خبره ده. ګناه مې لیدله په الله غیرت کوئ، منع کوئ، الله به عزت درکوي. ناروا کېدل وسم کېده نو منې کوئ په لاس، که په لاس نه په ژبه ورته ویوئ، که نه زړه کې ورڅه بغض ساتئ، که زړه کې بغض ونه ساتئ نو حدیث کې دي د شړشم د دانې عمره ایمان مخوا نه پاتې کېږي. او دنیا خو دا یو دوه درې ورځې ژوند دی، او یا به یو یا به نه وي، ځکه ډېر بېکاره ژوند دی. زه دې ملګرو ته وایم ټماټر چې اخلي د هغې هم ګرنټي شته چې ویې ګوره که خراب وي نو بیا یې کېده، خو زمونږ ستاسې ګرنټي نشته دی چې څونه وخت به یي او څونه به نه وي. ورونو الله باندې غیرت کول، د الله په دین باندې غیرت کول. نن ګوره یوه تورسرې ښځه، یوه جنۍ الله ولې دومره عزت ورکړه صرف په الله اکبر باندې چې اواز یې الله طرف ته وکړه. نو چې د داسې انسانانو به د رب العالمین څه څومره عزت وي. او الله هغه خلک خوښوي چې هغه د الله په دین باندې غیرت کوي. بس کوشش وکړو چې ګناه هم لیدله د دې به منع به کوو، چې په لاس هم وس نه کېده، په ژبه به یې منې کوو، که نه زړه کې به ورڅه بغض ساتو. الله دې موږ او تاسې غیرتیان وګرځوي، د غیرتي پیغمبرانو بچي. الله دې موږ او تاسې د هغه پیغمبرانو په صحیح منهج روان کړي، د صحابو په منهج باندې او د دین د سلفو په منهج باندې. او رب العالمین دې زموږ نه راضي شي، او د دنیا په کم ګوټ کې چې څوک د الله د دین کار کوي الله دې ډېره ترقي وله ورکړي. او کم خلک چې هغه د دیندارو خلکو حمایت کوي، ملګرتیا کوي، تعاونونه ورسره کوي، او دارنګې هغوی له ځایونه ورکوي، الله سبحانه وتعالی دې بدلې وله ورکړي. والله یې ورکوي، الله د چا بدل ځان ته نه پرېږدي. الله دې زموږ نه راضي شي، او رب العالمین دې موږ د هغې خلکو نه ولیکي چې الله د هغې نه خوشحاله، او قیامت کې هم د الله د انبیاو صدیقینو او شهدا او صالحینو سره یو ځای کړي. وصلی الله وسلم علی عبده و نبیه محمد وعلى آله واصحابه وسلم. دا یو څو خبرې صرف د پیدې د ملګرو او د اصلاح د ځان دپاره وکړې. الله دې په موږ له عمل کولو توفیق راکړي.